یوسف جان زنده باد. 1900 د 15 قاتلانو سره چې انټرویو کوي که نه، نو نادر خان سره نشي کولی. خو وجه هم دا ده چې قانون سزي کې قانون به فالو کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم عطا الرحمن. ډېر عزتمندو او درنو پښتنو، د روژې مبارکه میاشت ده. په دې سوشل میډیا باندې زموږ ډېر خوږ ملګري یوسف جان اتمازی صاحب، خیبر پښتونخوا سینیئر صحافي، د هغې په حواله داسې یو غوغا روانه ده چې څوک پسې ویډیوز کوي، څوک پسې پوسټونه کوي. نو چې باخور دې لوی شي نو غاښونه یې مه ګوره، لکه چې موږ به یو تالي خوړلې ده. یوسف جان صاحب چې کوم دی، د یو ډېر نیک انسان دی، یو ډېر زبردست انسان دی، ځکه چې موږ ورسره وخت شوی دی. وایي چې باخور دې لوی شي نو غاښونه یې مه ګوره. ډېر ښه انسان دی. چند کسان پسې راودې دي چې پسې لګیا دي، د هغې خلاف پوسټونه کوي، د هغې خلاف خبرې اترې کوي. پوه شوې؟ خو هغه یو ډېر نیک انسان دی، یو ډېر ښه انسان دی. په ځینې ځای کې قانوني، پوه شوې، قانون به فالو کوي. نو دا کومه قصه چې روانه عزتمندو، کوم نادر خان قاتل چې و، وایي د هغې سره انټرویو نه ده کړې، هغې له لاړ شه، دا اخوا او دېخوا. خو اصل کې زه به یوه خبره وکړم چې هغه په هغې په اتاوده کې کوم 3 کسان چې هغې له خو ځان رسولی و، د هغې کوم لواقینو، کوم مقتولانو، نو هغو کور ته خو تل هغې څخه انټرویو کړې وه په اتاوده کې. او کوشش هم ویلي مو چې زه به قاتل سره مې انټرویو کوم. قاتل موجود نه و، بهر ملک ته تللی و. د هغې په وجه بیا چې راوست نو قانون دی، خو جیل ته لاړ. نو بیا خو قانون به فالو کوي. نو چند کسان پسې راوتي لګیا دي پسې په سوشل میډیا باندې. زه به هغه ټول ته گزارش وکړم چې برناغه پالتو هسې تهمتونه مه لګوئ، د هغې خلاف پوسټونه مه کوئ. ګوره، د پښتنو په حق کې چې څوک خبره کوي، د پښتنو چې څوک اواز اوچتوي، د پښتنو چې څوک ملاتړ کوي، د هغې سره لږ ودرېږئ، د هغې سره اوږه په اوږه ودرېږئ. ځکه چې یوسف جان اتمازی صاحب چې کوم دی، یا د معاشرې یو ډېر ښه وګړی دی، ډېر ښه کارونه یې وکړه. مونږ ګورو، مونږ یې زموږ ورسره ملاقات هم کېږي. ډېر ښه زبردست انسان دی. زه په ټولو پښتنو ته ګزارش وکړم، چند کسان پسې ور سړی پسې نه دی لګیا، بس چند کسان چې چاته یې پته نه وي او څوک ناپوه وي نو هغه پسې لګیا دي. الله دې ورته هدایت وکړي. خو زه به هغه ټولو ته یې ګزارش وکړم چې د فالتو پوسټونه پسې مه کوئ، ځکه چې هغه لګیا دی. دا تور ویښته نه دي چې دا تور ویښته به پښتنو په دې خدمت کې سپین شو جي، بغیر لالچه لګیا دی، بغیر لالچه دغه خدمتونه کوي. نو هغه چاره نه ویرېږي. هغه د پوره د 1915 قاتلانو سره چې انټرویو کوي که نه، نو نادر خان سره نشي کولی. خو وجه هم دا ده چې قانون سزي کې قانون به فالو کوي، قانون به پوره فالو کوي. ځکه چې زه په ټولو پښتنو ته یې ګزارش وکړم چې د یوسف جان سره ملاتړ وشي، یوسف جان سره ودرېږي. یوسف جان یو ډېر نیک انسان دی. یوسف جان زنده باد. د لوی الله په امان.